د ننګرهار سرود ولسوالۍ ښاروالۍ له لوري تېر کال بېلابېلې رغنیزې پروژې ترسره شوې دي. د سرود ولسوالۍ ښاروال کاري علمدین نیازی وایي تېر کال د 9 میلیونه افغانیو په ارزښت یو سړک کانکریټ کولو او پلچکونو جوړولو ترڅنګ یو شمېر نورې رغنیزې پروژې ترسره شوي او روان کال کې هم د یو شمېر نورو رغنیزو پروژو د پیل خبره ورکوي. د سرخود ښاروالۍ په تېر کال کې د 1404 کال په کال کې د 9 میلیونو پروژې ترسره کړې چې په دې کې کانکریټي سړک ده، پیاده روونه دي، پلچکونه دي، کسبدانۍ دي او د بازار د ښکلا لپاره د برق پایې دي. 1405 کال لپاره هم پروژې نیولې چې په هغه کې یو سړکونه دي او د شمسۍ برق پایې دي او همدارنګه کسبدانۍ دي او دغسې فرعي سړکونه د کلو لپاره د جغل اندازۍ لپاره مدام نیولې دي. د سرود ولسوالۍ وطن اوسېدونکي عبدالبصیر قریشي د ښاروالۍ له لورې په ترسره شوو رغنیزو چارو د خوښۍ ترڅنګ له مسؤلینو غواړي چې راتلونکي هم ورته رغنیزې پروژې ترسره کړي. موږ ته ډېر بیا رغونې کارونه کړي، مثلا دا پیاده رو د سولري سیستم دی د برق په موی مبارک بازار کې هم کړی دی چې دا فعلا ساعت موږ ولاړ یو، د سرخود په هغې کې کړی، 10 پای هلته لګولي، 10 دلته لګولي دي، نور سړکونه هم پاخه کړي دي. خو د بیا دپاره زموږ د ښاروالۍ نه هم دا درخواست او عریضې هم ورکړي دي د کارونو دپاره او دوی د په خپل کار کې پرمختګ وکړي، ولسونه ترې خوشحاله دي، موږ هم ترې خوشحاله یو. د سرود ولسوالۍ وطن هټیوال ذبیح الله فضلي بیا د بازار د نظم او پاکوالي برخه کې د ښاروالۍ فعالیتونه ستایي او غوښتنه کوي چې د بازار نظم او پاکوالي ته لا ډېر کار وشي. مخکې دغه پیاده رو یو هم جوړ نه و، ټول دوکانونه مخونه کندې وو، دغه ټول پیاده روی جوړ شوی ده. ښه وګوره ټول خلک پې تګ و راتګ کوي، دا پاکوالی دا هر څه ښاروالۍ خپله کوي. دغه پایې ګروپونه چې لګېدلی ماښام چې راشې تر سهاره پورې دا بازار داسې پړق وهي، که دا ځای ده که د موی مبارک ده، شمشاپور سړک هم دغسې دغه کړی ده. موږ د خپل د ښاروالۍ نه د ټول بازار ته خوشحال دي. د سرود ولسوالۍ ښاروالۍ مسؤلین دغه راز له ولسونو هټیوالو غواړي چې د دې ولسوالۍ د بازارونو په پاک ساتلو او نظم کې ورسره بشپړه همکاري وکړي.